خو چېرې تاسو په ژوند کې یو غټ منزل ټاکلی وي چې زه به دې منزل ته ځان رسومه بیا په شپږ انچي بیا شپږ انچي بیا شپږ انچي چې لږ ساعت تېرېږي موږ ړومبۍ چېرته ختلي یو تاسو مستقل مزاجۍ سره عمل کوئ نسبتا اسان به هم وي او په تاسو کې به کنفیډنس یعنې خود اعتمادي هم راځي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي تاسو ته به زه یو دویم مثال درکړم خو چېرې تاسو لس چته بلډینګ ته ختل غواړئ نو موږ څه کار کوو هغه کې موږ عمده قانون فطرت چې کوم دی نو هغه اپلای کوو لکه څنګه موږ په پوړۍ باندې اول شپږ انچه پوړۍ باندې یو خپه کېدو بیا په شپږ انچي بیا شپږ انچي بیا شپږ انچي چې لږ ساعت تېرېږي موږ ړومبۍ چت ته ختلي یو بیا داسې دویم چت بیا درېیم چت او لږ ساعت پس انشاءالله ورځې موږ بیا لسم چت ته وخېږو نو دغه وړوکي سټپ مونږ هغه لس چتو ته ولې وخېږئ ځکه چې وړوکی سټپ اسان هم دی دقه شان دی که یو انسان د بر نه هم راکوزېږي نو هغه هم دغه وړوکی سټپ اخلي او په مزه باندې راکوزېږي نو د دې نه دا خبره ثابته شوله خو چېرې تاسو په ژوند کې یو غټ منزل ټاکلی وي چې زه به دې منزل ته ځان رسومه نو دغه غټ منزل به په وړو حصو کې تقسیم کې او وړو حصو باندې تاسو مستقل مزاجۍ سره عمل کوئ نسبتا اسان به هم وي او په تاسو کې به کنفیډنس یعنې خود اعتمادي هم راځي او انشاءالله العظیم تاسو به ضرور خپل منزل ته رسېږئ خو ګورې وارخطا کېږئ به نه د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي